ګین سهار وروره د مینوالو پښتنو ته ښایسته غونډه کې شعر ډالۍ که وروره. دا یو څو شعره دی د افغانستان اسلامي امارت ته ډالۍ وي. وایي درغلی اسلامي او لوی کاروان افغانستانه جوړی به د انشاءالله طالبان افغانستانه. درغلی اسلامي او لوی کاروان افغانستانه جوړی به د انشاءالله طالبان افغانستانه. دا ستا حاصلولو له دوی ډېرې هڅې کړي حاصلولو له دوی ډېرې هڅې کړي بایللي پې د ګل په شان ځوانان افغانستان. دا ستا د لمن داغې وینځلی دی په وینو ستا د لمن داغې وینځلی دی په وینو ورکړي پې بې شمېره شهیدان افغانستان. واه واه زنده باد. راوړی د امن یو فضا ستا هرې خواته راوړی د امن یو فضا ستا هرې خواته خوشحال در کې اوسېږي افغانان افغانستان. دا یو نظم دی وایي یا زما ګل وطنه خیر که په لاس کې شوې د بل وطنه ستا په لمن کې به بل اور مړ شي نه به د رور د لاسه رور مړ شي چې تا کې امن سوکالي شي جوړه زمونږ به زندګي شي هم به د سیال سره سیالي شي په هر افغان به خوشحالي شي خو که نوی حکومت زمونږ هوښیار وخیږي او هسې نه له تیر په څېر غدار وخیږي. له دې یوې خبرې ډېر یارېږم له دې سپېرې خبرې ډېر یارېږم وطنه تا رانه نیم نیم نه کړې په ګاونډیانو دې تقسیم نه کړې ځان ترې ساتمه لکه څنګه چې په مار ختم دی داسې په دی زما اعتبار ختم. واه 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 مننه. ځان ترې ساتمه لکه څنګه چې په مار ختم دی داسې په دی زما اعتبار ختم دی. د لیونۍ بتر د اوسنی نسل د هغی بتر دی د تیر په څیرې باندې بیا خرڅوي جاز ټینک ټوپک هره سلا خرڅوي. د تیر په څیرې باندې بیا خرڅوي جاز ټینک ټوپک